وای خدایه ستا لویه خدایي کې وای د وګړو نن څه حال دی وای. چی بگم تا پی بگم چار بیت بگم بی باخصاص و بی پرسان بیم تر کلا. بسم الله الرحمن الرحیم. د یو قندار او پلار مریض و. دوستانو د پخوانی حکومت یو وکیل مو پیدا کو د لغمان کې پټو کې لګیا د ورزو په څنګ کې ورزو کیسې ورسره کو مجاهد ده بیا تنخواه راوړي درکوي په وخت باندې بستري کې نه تنخواه خو به خامخا وي تنخواه چې راڼو وي کور کې څوک ګیره کوي. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي روغ او جوړ یاستئ. راغلي یو شین لغمان ته د کرغۍ ولسوالۍ ته. دلته ډېرې ښایسته سیمې دي، په تاسې وینو وطنوال دي، کیسې دي. نو راځئ ملتیا را سره وکړئ، انشاءالله ساعت به م را سره تېر سي. چی شی کې ده الوګان دي که چې الوګان دي تخم خو د پلاس کې دي. ستړی مه سې، کراري ده. خیرات ده کراري ده. نوم مبارک دی. زما نوم خاوري علي احمد. خاوري علي احمد، بېشکه په دې خاورو کې لګیا یم. هو که نه دا خاورو کې لګیا یو. دا د څه شي تخم دی پلاس کې؟ دا د ګشنیچو تخم ده. ګشني؟ هو ګشنیچ دڼیا. دڼیا دا بیا له خیره خرڅوئ یې نو؟ هو دا خو ږدو دلته چې ورسېده بیا بازار ته. څومره وخت کې رسېږي دا ګشني؟ نو 3 میاشتې کې رسېږي. 3 میاشتې بیا خرڅېږي، خریدار یې ډېر. ټولو ماشاءالله دغه ګشني اچولی. هو ګشنیچ دي، ګندنې دي، همدغلته ږدو نو دا پټي وزګار نه پرېږدو. ښه څه لرې د لغمان کې فصلونه کوم دي؟ کومه میوه؟ لغمان کې غوره رقم فصلونه کوي خلک. دې خبره ګلپیان دي، پیاز دي، ګندنه ده، دغه شیان کرل کېږي دلته. ملکو پټی دی ډېر ده که کم ده په لغمان؟ نه د من خو پټی نشته ده، دا اجاره م نیولی دی دا پټی. اجاره دي نیولی؟ هو اجاره م نیولی. خپل دې نسته؟ نه خپل نه لرو. ځکې څرنګه دي ارزانه دي چې یو 50 جریبه ځمکه کې واخلو؟ ځمکې اسمان ته ختلي دي. تو خدای. هو که نه یو جریب $10,000 کېږي. 10 جریبه؟ دومره ګرانه شوې؟ خود ګرانه شوې ده. اوس دغه کلینیک ګوره ده، دغه ځمکه په $14,000 واخیسته. دغه؟ هو دغه ځمکه. عمر دې چیرې تېر شو؟ عمر مې همدلته تېر شوی ده. په دې خړه خاوره کې؟ هو په همدغه خړه خاوره کې، همدا سپېره وطن کې. ماشاءالله ګرمي خو اوس هم شته؟ ګرمي خو شته، ګرمي خو خلاصه نه ده. ښه نو خوشحاله سو، مزاحم خو به نه یو؟ نه خیر اوسې. څه ویل غواړې؟ څه د زړه خو درد راته ووایه، شعر راته ووایه، کیسه راته ووایه. وره کې زړونه ماسې له وینو ډک دي. الله ولې؟ دا عمر ده چې په موږ تېرېږي. څه رقم عمر تېرېږي؟ ولې نه یې خوشحاله؟ نه ولا که دې ژوند نه خوشحاله وي. بله دنیا ته خو به دې څه کار کړی؟ هغه دنیا کې بس دا خبره خدای پوه شوکار یې چې خدای هم بخي او که نه هم بخي. که یې نه و بخښلي بیا به څه وکړو؟ بیا به ځو د خپل لار پسې. الله زه خدای خو ډېر لوی ده، خدای مهربانه ده. بېشکه که دا ژوند بیا هم ناشکره به نه کړي. زه خو ښایسته وطن ده، خو دغه داسې غریبي ده. وطن خو نه مې خدای ښه وطن ده، خو دې خبره غریبي ده. نو بېکاري ده، دې خبره نشته ده، روزګار خراب ده. او که نه د خلکو روزګارونه بیخي صفر ته کله وهي. زه خدای خو لوی ده. بېشکه خدای لوی ده، مهربان. خوشحاله سو، خوشحاله اوسې، کامیابه اوسې. چای مای درته راوړو. الله دې ژوندی لره. مخه دې ښه. سلام علیکم. دوستانو د پخوانی حکومت یو وکیل مو پیدا کو په لغمان کې پټو کې لګیا د ورزو په څنګ کې ورزو کیسې ورسره کو چې دا څه بده ورځ راغلی ده په دې وطن باندې.
ستړی مه سې وکیل صاحب، ستړی مه سې، ستړی مه سې. سلام علیکم. جوړ تکړه شکر قراري ده ژوند زندگی. شکر څه قربان. وکالت شپې وې څه دا پټي کې لګیا وه؟ نه خو ډېر ښه وخت راغلی انډیواله په دې ژوند کې به څوک نه څوک لیدل الحمدلله شکر لله ډېر ښه وخت راغلی ډېر د عزت وخت راغلی انډیواله ګانې د عزت وخت راغلی ده. ډېر د څه غواړې خوشحالۍ څه کیسې دي؟ خیر و خیر د خوشحاله یو ښه. او خدای دې څنګه د کار روزګار خو به ښه ده شکر بیخي دی خدای رحم دی خدای رحم. ماشاءالله ښکاریزې خو هم داسې طبیعتي غوندې هو طبیعتي خو یم کیسې راته وکړه د ښایسته لغمان کیسې راته وکړه. لغمان خو مخکې دلته څوک نه څوک لیدلی ډزو ډوزو دلته جنګ و؟ ډېر جنګونه دا جګې به پوستې وې دا پاس جګې به پوستې وې ښه. لاندې به دا طالبان باندې والا ګرځ ګروز بلته دلته هر ورځ بل د مرګ ژوبله هر ورځ بل د مرګ ژوبله ښه. اوس حالاتونه او خوشحاله ان شاء الله شکر او غریبي ستا خو بیا هم شکر ده هو غریبي کوي بس دیواله نظم برابر د خدای پاک رحم کړی ده څنګه د ملکو پټی حاصلات ښه ده ښه دي شکر هر او ښه دي ښې اوبه لري ښې اوبه لري ښه. او بل لري سوختنۍ راوته یې دی کار ته زه سبای وخت راغلی یم سبای وخت سبای هو وخت دا 8 بجو کې سهار راغلی دې چای نوش جان کو هو چا مې نوشي جان کړی دی چې سره دې چای پراټا مراټا دی نه نه دغه شیان دي د کور کلی هغه دي ولا د پټیو شیان دي شلغم دي پالک دي دغه لیړوګان دي شیرچای مرچای خو شیرچای مې او شیرچای مې لري شیرچای لري هو مچ مچ هر شي سره هر شي خدای وس ویل غواړي څه شعر دې زده غزل دې زده ټپه ده ټوکه ده لا تر څو کوم څه د نه دي مسخته انډیواله خبر هم دې کړه چې خوشاله سولې چې تاسو مولې دې خوشاله په دې باندې سولو او چې تاسو یو مولې کیسه خو راته وکړه جالبه خاطره راته وکړه ولا دې قصه معلومه نه راته کنه نو چې وکړه کنه ولا کنه معلومه دي یو شعر وای اورکه شعر دوستانو غلام احمد یو خوندور شعر مشته ډالۍ کی اتبا مخ په کوروزو یو اخیری شعر راته یاد نه دا چې یاد مې یو وای نه مې ولا کنه نری غوندې فایل ولا په لغمانی لهجه باندې یو نری غوندې شعر راته وای اورکه نه نه مې یاد کنه چې مې یاد وې ته مې لیکنه هاد مې درته ویلې هم هادي کمرې پر پرشر وای الله دې ژوند لره خدای نو دوستانو شعر نه وسو د شایسته لغمانه چیزو حرکت کو بل جای ملتیا را سره غرمه را سره پاتې شي خیر لیدونکو دلته شایسته ځوانان ناست پچی باندې یو ګلاس چای هم نوشي جان کو د لغمان تکړه ځوانان دي له خیره د ستړي مس السلام علیکم ستړی مس پیسې دار خلک یاستئ کارونه مو جوړ دي سیسټمونه مو ټول ټچ دي نور له خدایه څه غواړئ تاسو بس هیڅ یو ایمان ته غواړ نور بس ښه چای مو نوشي جان کو دا خو راځئ ګوله به در سره وکړو راځه کېنه راځه دا ډېرې میندې صابه دي بس ډوډۍ ده بېشکه ولا غټه خرچه مو کړې ده ته به یوه ګوله راته جوړه کړې داسې نرۍ غوندې ګوله راته جوړه کړه چې نوشي جان یې راځه ځوانه ته هم راځه دلته راسه تا سره به کیسې وکړو ته خو شاعر هم یې دي دغه جي خبر سو دا شاعر ده دا ښه شعرونه وي په وخت باندې ښه شعرونه ویل اوس نه پوهېږم چې اوس یې وایي که نه وایي اوس یې نه وایي نه پوهېږم هغه نه وپوښتل چې وایي نه وایي نیک دې په خدمت کې ده نو نه زه شاعري نه کوم دا دې نړیوال خبر سي وایي چې لغمان کې یو صوفي غوندې شاعر لرو موږ نه زه شاعر نه یم وروره زه خیر لغمان کې شاعران ترمون راته ووایه ترانه راته ووایه یاره دا شیان له وسې پوره نه دي شاید درد و رنج لري کیسه کې وایه درد و رنج خو نه لرو نه لري دا هیڅ شی هم نه لري تباهي ده دلته غټه تباهي ده ما ته غږ کړي وکړه چې وګوره دې ځوان سره وغږېږه دا ورکې که تاسې نه وغږېدې دا خلک نه غږېږي ولې ته راځه ما ته په پټي کې وغږېدو څه به ووایو نو دا شولو باره کې راته وایه څو رقمه شولې دلته وریځې څو رقمه دلته خو تقریبا 2 رقمه شولې دي یو رقم چې دي که نه جاپانۍ ورته وایي چې لنډې دي هغه نه دا شوله پخوي دغه اوږدې ته پخوي یو رقم داسې اوږدې دي چې هغه نه موږ او تاسو مثال میلمه راشي که نه د میلمه لپاره پلو پرې نه پخوو خاص وریځې هغه خاص وریجې دي هغه بیا خلک ډېر بازار لري که دا نورې هغه بازار زیات لري خو هغه فقط حاصل لږ ذره کم کوي حاصلات یې کم حاصلات یې کم او د دغه چې دي دغه جاپانۍ ورته وایي دا د شولي وریجې مثال که نه د خوړینې وریجې دا سپینې وریجې دغه فقط حاصل زیات ده او نورې بیا دلته یو رقم ګوډه وریځ هم شته هغه شته که نه شته ماته سي ها شته دي
څو رقمه تقریبا 3 رقمه 2 رقمه شولې دي او څه ټوکه موکه خو راته ووایه ورکې که ټوکه خو ملا یاده نن شولو کې دي نن سبا نه راغلي دغلته ځوانان را سره دي راوستي مې دي لګیا یو دغه ګانې مخکله اوس لګي د واښه هغلته وړو ها چې روزګار مو ښه ده هو انشاءالله شکر د خدای نه راضي یو زه خوشحاله اوسې یو خلو ګپه مو در سره ونیوله بس خیر اوسې مننه هر کله راشي ژوندي اوسې خیر نو دوستانو دې پټي کې لګیا دي ناشته کې د سهار ناشته کې له خیره دا ځوان یو ټوکه کوي دغه یې ها دا راجیک یو سره ټوکه راسه وکړه مینوالو د لغمان شریف کې یو ټوکه به تاسې واورو بسم الله کوم بسم الله الرحمن الرحیم د یو قندار او پلار مریض و پلار یې مریض تله و ډاکټر ته چې دا پلار هم خوشحاله ساده دا نه مړ کېږي نه مړ کېږي چې چېرې روغتون نه بیولی و شپې 3 زمانې تېر خوا نه څه 3 دې خوا پلار تخنه همداسې مړ کړه بس خلاصه بس بېشکه خوندوره ټوکه دوستانو خدای دې وکړي تاسې هم ساعت را سره تېر سوی نو دغسې مخکې ځو ملتیا را سره وکړي ځوانانو ستړي مه سئ قراري ده جوړ یاستئ تاسې بیا څه شی کوئ دا خو ګندنه ده که نه ورور ګندنه ده او دا ګندنه بیا خرڅېږي ښه صحیح خرڅېږي ماشاءالله خلک یې اخلي او ښه او ټول کابل ته مونږ ګندنه ورکوو که نه د همدې ولایت نه ورکوم دې ناځواني نه کوي دا ګندنه په خلکو خورئ نه که نه سمه میوه وکړئ وروره داسې میوه ماډل رقم ګندنې دي وروره ګوره ترکاري دي ملیګک ده نانا ده ګشنیج ده د همدغه ولسوالۍ د قرغیو ولسوالۍ ښه دغه سیزن یې ده نو سیزن یې ده او دا نو مبارک چیرې چیرې درسم سم در سره ودرېږو په څنګ په څنګ دغه ښه ځای ده ښه نوم یې ذبیح الله ده ذبیح الله جان چیرې دا ښایسته عمر دې چیرې تېر کړو همدغلته مې تېر کړی وروره ده بیا دې څه شی کې وکړو پیسهدار سوې غریب سوې نور پسې والله شکر الحمدلله دغه نسم چلیږي او دغه روزګار ته تېرېږي او دا د لغمانیانو ژبه پښتو غوندې ده که لږ تفاوت لري والله پارسي هم دی موږ خو وروره ګوره دا قرغیو ولسوالۍ د مندرور کلی ده او قریب مندرورسه کې مندرورس مندرورس چی خاص داره مندرور که می چیزی بخی داره هر چیز داره هر چیز داره از بادرنگ گرفته تا تورایی و تا بانجان و تا ملیگک و گشنیچ و نانا و که می چیزی ترکاری بخی دی ولسوالی قرغی و قریب مندرور است مردمش چطور است؟ مردمش بسیار عالی مردم است خوب مردم است چه بگم دیگه خوب مردم هستین مردمش مردم ده خوب مردم هستین بغیر از ما کلی خوب مردم است چی شعر غزل ټپه آهنگ یاد داری چی یاد داری که مردم بشنوه امیار چی یاد دارم خو دل زور نمیگیره که بگیرم دیگه بگم امیار چی که بگو یاد دارم تو بگو یک چیز بگو چی بگم ټپه بگم 4 بیت بگم چی بگم 4 بیت میگی ټپه میگی هر چیز اختیار تو است بی بخصاص و بی پرسان بیم ترکلا سر تور سری گریوان بیم ترکلا زما مخ د بل سپیړې به تر سووي په سلګو په جان جان بیم ترکلا په قیامت کې به د ډېرو ګریواني سما او بیا نو کوم ځای خوږ ملنګ جان بیم تر کله بېشک دا د خپلو دا مې ملنګ جان بابا شعر و تاسو ته مې ویل چې تاسو خفه نه شئ خیر اوسې خوشحاله سو مننه ښایسته ځوان ښایسته کیسې دلته دوی کې ګیر راغلي وو نو ملتیا را سره وکړئ انشاءالله ساعت به هم را سره تېر سي سال دیدن شکر د الله رحم ده تاسو خپل دا خاص ښایسته ځای چې شي په نامه ده دا د مندرول په نامه د ولسوالۍ قرغۍ ښه د دې کلي نوم څه ده مندرول مندرول څه نوم مبارک دی څه ده ما نوم خیر الله ښه دې پټي کې د څه کړو دا خشاوه کو ګندنه ده ګندنه ده او د ګندنې خشاوه ښه بیا دا خرڅوي بازار ته او دا خرڅو بازار ته وسو
اوس ملک استازه یې شه ده او دا ان دې کې یو شل ورځې نور مخ شته دی ریبدلو دی شه او بیا څنګه دی حاصلات سره والا شکر دی بس گزاره کیږي به پیسې مېسې ګټې او پیسې پکې کیږي بس او بس اجاره ده او نور خرچه ده مصرف ده پارو ده شه او بیا له خیره دا اوبه له کومې خوا راځي اوبه دا د خوانه بند خوانه راځي د ولایت خوانه شه او لغمان خلک اوبه لري او اوبه لري پرېمانه او شکر د اوبه پرېمانه جنګ په اوبو باندې خو به مو یاره جنګ نه نه په اوبو کاوه. باندې نه نه تاسو په هېڅ مشکل نه دی راغلی اوبو په باندې شه. اولادونه خو به دي او شکر دی هغه څه شي کې درس یې کې او زوی مې د مدرسه هم وایي او د مکتب هم وایي او د 7 کالو دی څه شعر میر غزل مزل ټپه د سټوکه موکه لغمانیان خو ډېر خطرناکې ټوکې وایي نو یوه تا چې به مو واورو دا لیدونکي به یې مو ګوري څه به ووایي درته نو یو ټپه به درته ووایي الله یو ټپه نو وایه هر سړی د خپل مطلبه پورې یار دی ما د خدای دپاره یار دلی نه دی الله تم لکه چې دردېدلی ډېر دردېدلي و غمونه ځبولي و پوه شوې بېشکه والا خوشحاله سو خدای خوشحال دلته نور وطنوال هم دي کیسې ورسره کو نن خو میلمانه یو دي تاسې بس زمونږ به سر سترګې هسې او موږ څه غرمه پاتې کېږي بس خوشحاله اوسئ درسمه ځان خو دې خپه نیولی ده که ستړی ستړی مه سې جي جوړ یې کراري ده طبیعت څرنګه دا څه کې غنم دي ده دا شولې شولې دا څنګه پخې دي لکه سي دا پخې دي دېش دې خوا ته نه راځي ولې نو ملس د رقم تاسې خو نوم مبارک دی چې ما نوم منور منور بېشکه او د لغمان دی ولایت بس منور وریا خیل وریا خیل او ښه دا شی دي ته ویلي دا شولې دي شولې دي پخې دي لکه دا پخې دي لکه دا پل پټای دي ده نه دا په مزدوري لیدلی ده مزدوري دي او څنګه د مزدوري بس شکر ده الحمدلله یو څه پکې شته یو څه پکې شته او هره ورځ یې که کله کله یې نه دا خو یو سیزن ده سیزن ده دا د دې سیزن ده څو ورځې بعد د دې سیزن ختمیږي ښه نو بال هغه بیا نو نور مزدوري به کوو نوره مزدوري بیا خدای ده او بیا خدای مهربان ده الله پاک ډېر لوی ذات ده ښه اوس یې که نه الله پاک ویل چې تا حرکت وکړه زه برکت وکړم هېڅکله خپل بنده بې رزقه نه پرېږدي نه پرېږدي څه دغه ښایسته جي نوم څه ده د دې نوم د ترګړی ترګړی کومه ولسوالۍ مربوط د مرکز ده مرکز ده بخیر یعنې موږ مرکز ته نږدې یو او مرکز ته نږدې هغلته چې رکشه کې کښېني 10 روپۍ کرایه درنه اخلي په ښکته کوي دی او د نور نشته 15 دقیقې لار په خو ور دی څه خاطره ماتره راته ووایه بس خاطره ماتره د غریبۍ کې خو به خاطرې ډېرې لري شکر ده الحمدلله الله پاک یو مړۍ ډوډۍ په حلال رزق راته رسوي او دا ښه خاطره ده چې الله پاک یو مړۍ ډوډۍ په حلال راته راکوي اوس لیکنه په همدغه ډېر راضي یاستو په دې ژوند باندې مو خوښه سو دا شولې چې بیا ډوډۍ پخې نه دا وریجې دا پلاو خوره پلاو دا بیا ماشین نه ایستل کېدي او دا بیا ماشین یو نمونه راښکاره که څرنګه ده دوستانو وګورئ شولې وګورئ دا شولې دا اوس دا بیا وړي میل ته دا چې میل ته ویو که نه دا بیا دغسې وریجې ترېنه وځي خو دا خو وریجې دي او دا وریجې بېشکه دوستانو دا د وریجو پټي کې یو له خیره نو د حاجي صاحب سره مې کیسې وکړې خوشحاله شو حاجي ګله خیر ویسې سلامت اوسئ نور څه ویل غواړې زړه درد دی هېڅ زړه درد مرد نشته ورو الله پاک ته به خپل د زړه درد به وایي پوه شئ که نه الله هر څه الله پاک مشکل کشه الله ده ښه الله ته به وایي او بندی نه اخلي په مخ هم غرمه خو تاسې وطنوال خوږې کیسې مخکې زه اوسې مخکې څه وینو کومک سمه ده سره جګه وایسې ښه یاره وسم ځواني دا وسم فضل د خدای ده که درته چې زما 52 کاله عمر دی تاسو به هم اعتبار به نه کوي که نه کاکا له خیره بار جي کوي تا نوم چې ده
تا نوم دوستانو له حاجي صاحب چې به یو خوندور شعر واورو. حاجي صاحب یو شعر خو راته ووایاستئ. په دواړو سترګو وای خدایه ستا لوی خدایي کې وای د وګړو نن سهال دی وای وای خدایه ستا لوی خدایي کې د وګړو نن سهال دی یو په وینو کې لمبیږي او بل وینو ته خوشحال دی وای رنګ په وینو افغانان شوی ای بل خوا ګوره فلسطین ته وای اخو ډب د افریقا کې خدای قار شوی تور او سپین ته ژوندی اوس. لیدونکو راورسېدلو د ښایسته جي ته. کوم جي ته؟ نو حاجي صاحب څه به پوښتنه وکړو، کیسې به ورسره وکړو. حاجي ګوله ستړی مه سې، کراري د غږېږي به لږ په زوره. سهار ناشته دې لکه سمه ټایټه نه وه کړې؟ کړی ده ناشته دې کړې ده؟ بیا غږ وباسه که نه دا خلک کړایم ده که نه کړایم ده مونږ غږ باسو چې کړایم ده. نوم مبارک دې څه شی ده؟ نوم مبارک غلام محمد. غلام محمد. دا ښایسته جای څه په نامه ده؟ بسرام. بسرام د کوم مرکز ده که ولسوالۍ ده؟ مرکز ده. مرکز کوم ولسوالۍ دی؟ مرکز الینګار ولسوالۍ. الینګار ولسوالۍ. نوم دې څه و؟ غلام محمد. غلام محمد. غلام محمد جانه څه غورې دی د ښایسته لغمان کې لږ ته خو به خبرداره یې نو موږ خبر که دی ولا مونږ خو دا پټي کې ناسته وو لکه دې کانان وګندې نو څه خبره وکړو چې هغه ښار نه خو راغلي وي چې دغه دلته خیر خیریت ده آرامي ده. دلته زه خبر سوی یم چې دلته د یو چینه پیدا سوی د زرو سره زر ترې راوځي. حقیقت لري که دروغ دی؟ یاره دا خو ماته معلومه نه ده. دا حاجي ته څه وایې څه نظر؟ دا دروغ خبره چاته هسې موږ غلط کړي یو. یاره مونږ ته خو دا نتیجه معلومه نه ده. یعنې چل یې را سره کړی ده؟ ولا نو خدای پوهېږي کار یې چې چل یې کړی ده چې کوم پټ ځای کې یې نو مونږ ته به معلومه نه وي که نه. تا نوم څه دی حاجي؟ هدایت الله. څه غورې دي د ښایسته لغمان کې؟ څه لیدونکو ته څه وینا کوې باید لغمان وګوري راسي خلک یې څنګه دي میلمه پاله دي میلمه نواز دي که څنګه؟ ښه دي میلمه نواز هم دي او ښه دي اوس پکې میوې هم رسېدلې مبلوک هم پکې رسېدلي چکر دې پکې وایي او دوره دې پکې وایي. عمر دې چیرې تېر سوی؟ عمر مې همدغلته دلته چیرې لرې نه یې تللی؟ تللی یم کابل او پاکستان او دې منطقو ته تللی یم خو نور بیا کوم ولایت کې د ښه کار روزګار جوړو که دې ښایسته لغمان کې د کار جوړو؟ یاره کار خو مې د لغمان کې جوړو، پاکستان کې هم جوړو، کابل کې هم جوړو، هر ځای کې چې ګرځېدلو. پاکستان کې دې څه کول؟ پاکستان کې هم دغه مزدوري دوکانداري او شی مې کول. څومره وخت کېږي بیا رالې؟ بیا یو 2-3 کاله مې پکې تېر کړي مخکې ځوانۍ کې. ځوانۍ. بچي مچي خو به دي؟ هو بچیان مې شته. بچیان دې څه کوي؟ بچیان مې یو قاري ده مدرسه کې ده. مدرسه کې ده او بل؟
بله چې دا بس طالب د طالبانو سره مجاهد ده مجاهد ده. ښه بیا تنخواه راوړي درکوي په وخت باندې که بستري کې نه تنخواه خو به خامخا وي، تنخواه چې رانه وړي کور کې څوک کیره پرېږدي. ودونه خو به دې نه ورته یو کړي ته مې واده کړی همغه ته. ښه واده دې کړی څه رواج ده دلته د ودو څه حساب و کتاب ده؟ وادونه چې پیسې ونه لري واده نه شي کولی. 2-3 لک روپۍ خامخا لګېږي. پیسې چې نه وي واده نه کېږي؟ نه نه کېږي چې به وشي. بیا هم څه ګزاره مزاره خو کېږي. چې پیسې در سره نه وي په لاره څوک نه پوهېږي. څوک یې سړی مشي نه ورکوي. دا ولې دا څه حساب د افغانستان بس دا حساب د افغانستان د خراسان ده که غیرتي خلک و ډېر مینه نه غیرتي دي خو غیرت باندې پیسې هم باسي بیا داسې کار کوي. داسې خو نه ده. ښه او نو داسې څوک غریب سړی باید دغه یې ګرځي نه چې به ګرځي نو هغه به چکر لګوي. چکر لګي غریب تباه ده یعنی په هر لحاظ تباه ده که د خالي دغې یار الله هر تباه ده. غریب سړی چېرته ځای لري ورګ د پکې. اوس هم دې پلاو پسې ګرځي. نو دا غریب سره به څه کړو؟ غریب به ګرځي نو دشته ده نو دنیا وطن ده. او که خدای پې ووروي که خدای پې ورحمېد بس ورباندې وري بنو او که نه کنی نو هغه به کښېني کراره. دا رقم سوی دی یو غریب د کلي ملک سوی په دې لغمان کې یاره چې خدای ورحمېږي کېدای شي زورګي راشي زورګي سلا واخلی شي بیا کېدی شي کېدای شي. او دغسې نسي کېدی. نه نه داسې څوک وخت ورکوي چې دومره غریب سړي ته وخت ورکړي هغه به داسې میدان کې خبره وکړي نه ورکوي که دغسې دا غریب خو تباه ده هر ځای غریبي خوشحاله سو خوندورې کیسې هم در سره وکړې څه ویل غواړئ کیمره مخکې ده بس کور مدام دغه ستاسو راغلي یاست ته خدمت حاجي بس څه ویل غواړې بس همدا موږ غواړو چې سره هم کېناستلو غوره مو که مشوره مو که بس الله مو آباده لره. خوشحاله سوې څه رالو موږ ته بالکل خوشحاله ګورې نو مینوالو دا ښایسته مشیران دي دغه چې خوندورې کیسې مو سره وکړې دغسې مخکې ځو نو ملتیا را سره وکړئ. لیدونکو دا و د نن ورځې شین لغمان په تاسې باندې مو ولید انشاءالله بل ځای بل د وطن یو ښایسته کونج په تاسې باندې وینو. تر دې دمه په لوی خدای مو سپارو. خدای پامه.